نورو د ولایت بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ژورنالیستانو ستړي مشئ په خیر راغلی. د ټولو امنیتي مسؤلینو په اجازه غواړم د دښمن د تېرې اونۍ د شومو اهدافو په اړوند لنډ معلومات د تاسې حضور ته وړاندې کړم. په وروستیو اونیو کې وسلوالو مخالفینو غوښتل چې په میدان ښار کې چک ولسوالۍ، جرلیز، نرخ ولسوالۍ او داسې نورو ځایو باندې ځانمرګي برید او نور بریدونه وکړي. همداراز دوی غوښتل چې په میدان وردګ ولایت کې د کابل، بامیانو او کابل غزني لویې لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړي او له دغه لارې خپل شومې کړنې سرته ورسوي. که له یو لوري په میدان وردګ ولایت کې وسلوالو مخالفینو دومره توان نه لري چې یادو موخو ته ځانونه ورسوي، له بل لوري په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي او د دوی پیاوړتیا د دې لامل شوه چې نه یوازې وسلوال مخالفین ناکام کړي بلکې دوی ته درنه مرګ ژوبله هم واوښته. د دغه کړنو د مخنیوي په موخه امنیتي ځواکونو 2 ځلې چانیز عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې د 3 قماندانانو په ګډون 48 وسلوال مخالفین ووژل شول او همداراز د 3 قماندانانو په ګډون 1 نور مخالفین ټپیان شول. همداراز وسلوال مخالفینو د خپلو ړندو بریدونو په ترڅ کې د کابل غزني لویې لارې 2 مسافر شهیدان کړل او 9 نور یې هم ټپیان کړل. د دغو پیښو په ترڅ کې 2 امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. ګډو کورنیو ځواکونو د دښمن د شومو اعمالو د مخنیوي په موخه 499 ځله کمینونه ونیول او 215 ځله یې پلټنې ترسره کړې او 210 ځله یې ګډې ګزمې ترسره کړي چې په ترڅ کې سلګونه کړۍ ماینونه هم خنثی شوي او د کمینونو په ترڅ کې زیات مرګ ژوبله دښمن ته اوښتې او 2 درنې وسلې زیګویک یې هم له منځه تللي دي. همداراز وسلوال مخالفین غوښتل چې په میدان وردګ ولایت کې د کابل، بامیانو او کابل غزني لویې لارې هم د ترافیکو پر مخ په دوامداره توګه وتړي، خو د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او د زړورتیا او تکتیکونو په ترڅ کې دوی په دغه هدف کې له 1 ساعت څخه زیات هم بریالي نه شول، خو په دې وتوانېدل چې د لارې په بندېدو سره مسافرین چې ماشومان، میرمنې او ناروغان پکې وو د تګ راتګ له ځنډ سره مخ کړي او د دوی د آزار سبب وګرځي. که څه هم دښمن د دې وړتیا نه لري چې په میدان ښار کې او نورو ولسوالیو کې خپلو موخو ته ورسیږي، خو د میدان وردګ ولایت نظامي شورا د ملي شورا له یو شمېر غړو ګیله لري چې دوی له دښمن سره په تبلیغاتي جنګ کې ونډه اخیستې، په داسې حال کې چې دغه استازي د میدان وردګ ولایت د ولسونو استازي هم نه دي او نه د ولایتي ادارې څخه په دې اړه کوم معلومات غوښتی ده. د دغې شوراګانو ځینې غړو د رسنیو په وړاندې دښمن پیاوړی ښودلی او ځینې وختونه یې د دوی د لاسته راوړنو په اړه زیات تبلیغات ورکړي، په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې په منظم ډول د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي شتون لري او هیڅکله دښمن دومره پیاوړی نه دی او نه به هم خپلو شومو اهدافو ته دلته هدف ته ورسیږي. موږ د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او نورو څخه په احترامانه ډول غوښتنه لرو چې د دښمن په پلوۍ له دوی سره په تبلیغاتي جګړه کې ګډون ونه کړي او بلکې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو ښه همغږي تقویه کړي او دوی ته د حوصلې په ورکولو سره په دغه ولایت کې د ملي امنیتي قواو مورال لوړ کړي. مننه د میدان وردګو د ولایت نظامی شورا په استازیتوب. د دښمن په ګټه د تبلیغاتو نه زموږ هدف دا و د ملي شورا بازي کړي، ولایتي شورا نه، د ملي شورا نه زموږ هدف و او په ځانګړي ډول هغه وکیلان چې هغه د دې ولایت اصلا نه دي، دا ولایت نه پېژني چې حتی څو ولسوالۍ لري، دا ولایت نه پېژني چې دښمن په کوم ځای کې ده او زموږ قوتونه چېرته دي. همدغه موضوع چې تاسو یاده کړله چې حتی په ولسي جرګه کې د یو وکیل لخوا نه وویلی شول چې د دښمن د کلاشینکوف فایر د موږ د مهماتو ډیپوګانو سره دا په مطلق ډول سره موږ ردو، د موږ ډیپوګان که دلته وجود لري هغه ډېر محفوظ ځای کې دي، حتی د دښمن د خوا نه د ثقیله وسلې چې هغه مزایل او دا د هغه هم رسیدګي ورته نشي کولی. نو د موږ هدف د همدې نه دا و
هیلم داده د وکیل صاحبانو نه په ځانګړي ډول چې د دې ولایت اصلا نه دي که هغو د دې ولایت په اړوند باندې امنیتي معلومات یا عمومي معلومات خلکو ته ورکوي او هغه د میډیا د لارې نه په ملي او نړیواله کچه خلک اوري هغه باید دقیق وي او هغه داسې نه وي چې د دښمن په زرنده باندې نورې اوبه ورزیاتې کړي او دښمن ته معلومات ورکړي. نو اصلا زموږ هدف دا و چې وکیلان باید دقیق معلومات ولري په ځانګړي ډول د نورو ولایتو وکیل. ما تنها میخوایم کم اضافه بکنم. اولی که در این شک نیست دشمن نهایت فشار خود از سر میدان وردک وارد کرد ولی هیچ نتانست. الحمدلله قوتها و هماهنگی که بین قوتهای امنیتی ما داریم پیشتر هم و ارقام ذکر شد بسیار یک ضربه قوی دشمن خورد. ولی در این شک نیست میدان وردک یکی از 4 دروازه مهم ولایت کابل است و اینا اگر میخواهد در کابل اعمال شوم خود انجام بده اینمی راه و می دروازه های دیگه است که دروازه میدان وردک و لوگر و شرق طرف شرق برشان بسیار به اصطلاح بر اینا هدف اصلیشان است. اولی که ما اطمینان بدم که از این دروازه اینا نخواد تا نیست که انشالله اهداف خود به سر برسانه ولی به این معنی نیست که اونا اینجا فشار نداره. ما برایتان به اطمینان بگویم که دشمن اما نهایت فشار خود اینجا وارد کرده ولی کامیاب نشده و ما از تریبیون شما برشان بازم با نمایندگی کل قوت‌های دلیر ما برشان اخطار میتیم که از این دروازه اینا در زندگی کامیاب نخواهد شدن که اعمالشون خود در کابل باید انجام بدهد. موضوع دومی از امنیت را بحث شد. هر روز و شب قوت‌های امنیتی ما که سر شورای نمبر 1 وجود داره اونایی را روزانه پاک میکنه اگر دشمن از تاریکی شب مثلا مایک بمانه یا چیز دیگر را جای با جای بسازه. ما به هموطنان عزیز خود اطمینان میدم که 24 ساعت ایرا بر رویشان باز است و ما حتی نمرات تلفنی شکایت خود برشان تیت کردیم که 24 ساعت خود والی برش جواب میده. در هر نقطه که در همین شهرهای عمومی که در میدان وردک از اینا با مشکل مواجه میشه به خودم زنگ زدم میتونه و انشالله بهش کمک خود شود. یک سوال ما مربوط به شما در یک از ولایت‌های افغانستان در چی است؟ شما از بهبود امنیت تلاش‌های جدیتون صحبت میکنین اما یاد تاسو در مرداد او جفتون دغه دوه ولسوالۍ زمانی که در ولایت ولسوالی سقوط میکنه جنگ است دشمن ما شما دستی کم نگیرید. متاسفانه امر رقمی که والی شبم در صحبتایشان یاد کرده یک تعداد دوستان آگاهانه و ناآگاهانه تبلیغات بسیار که بیشتر به نفع دشمن می باشد. این طبیعی است که بالای روحی پرسنل تاثیر میکنه و یک تعداد مخالفینی که باز در ولایت ها فعالیت داره او برعکس روحش بالا میره و پرسنل حکومتی روحش پایین میآید. در یک جای ولسوالی سقوط میکنه مطابق سوال شما به حدی به نفع دشمن تبلیغ میشه که اینقدر دستاورد دارن اینقدر سرباز شهید شد در صورتی که هیچ او مسئول یا او وکیل صاحب یا او بزرگوار از او ولایت نیست، هیچ معلومات در او باره نداره، هیچ همراه مسئولین تماس نگرفته، ناخودآگاه آگاهانه و غیر آگاهانه به نفع دشمن صحبت میکنه. ما خواهش ما و بیشتر والی صاحب هم صحبت کرد از بزرگای ما همی هست که به ارتباط هر ولایتی که میخواین صحبت بکنن یک دفعه با مسئولین همو ولایت در تماس شوند، جریانات پرسان بکنن، اگر قانع نشدن باز میشن نواقصات ما را در صحبتایشان یاد بکنن. متاسفانه ما شما تلویزیون ها را یک تعداد کارشناسا را که خارج از مسلکشان متاسفانه دعوت میشن میبینیم که در صحبتایشان بیشتر و نفع دشمن صحبت میکنن. خوشبختانه تا هنوز ما کدام اسنادی مستند نداریم که داعش در این ولایت فعالیت میکنن ولی آوازهای گاهی ناگاهی غیر مستند هست. تو یک اسنادی مستند ما شما نداریم که در این ولایت داعش فعالیت بکنن. تیم یقانی هست، شورای پشاور هست، شورای کویت هست و حزب اسلامی است در این ولایت فعالیت میکنن. داعش تا هنوز کدام اسنادی معتبر